اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو رونو خويندو تاسو به وینئ چې پتیرا کې بل ورځ بیا بروټل کیلینګ وشو. بې رحمانه هغه د پښتنو وجل چې دی دا په ټوله پښتنه سیمه باندې روانه ده او د بده مرغه پښتانه مشران چې دی نو هغه دا مړی خرڅوي او بیا یې خرڅوي. نو خواست کوم پښتنو مشرانو ته د چا په لاس کې چې هغه د خرڅ تله ده د خرڅ وس دی چې د خدای خاطر وکړي نور پښتانه خاوره د پښتنو مړی او عزت مخرڅوي. ټولو پښتنو ته پکار دي په خاصه توګه د تیرا مشرانو ته پکار دي چې په هر صورت دې خبرې ته ادارې او دا خلک چې دا بروټل کیلینګ کړی دی وحشانه ظلم یې کړی دی دا دې ته جوړ کړي چې په هیڅ صورت په آینده داسې نه کیږي او د دې شته به چې دی باقاعده تحقیقات کیږي او هغوی ته په سزا ورکړې کیږي او په دې پکار دی که چېرته دا د فوج لاړخه شوي وي نو پکار دی چې آرمي چیف په جار بخښنه وغواړي. نو زما په خیال چې نور د خپل مړي خپل عزت خپله خاوره خرڅول دا په ځان هغه جرم ګڼل پکار دي. الله مخال لره الله پامان.